سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي هغه بندونه دې ژر جوړ شي چې بهر ته د اوبو د تلو مخه نیسي. هغه د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره ته په دغو بندو د ژر کار پیلولو امر کړی دی. تیر کال افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 8 ملکي وګړي شهیدان شوي دي. بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په 2020 میلادي کال کې په مجموعي ډول 2958 تنه ملکي وګړي شهیدان او 5542 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبان وایي هیچا ته به د امریکا پر ضد افغان خاورې د کارول کېدو اجازه ورنکړي. د غړلي افغانستان کې د القاعده د شتون په اړه د امریکا د خزانې وزارت وروستی راپور رد کړی دی. ډاکټر عبدالله وایي د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند دی او طالبان باید ومني. هغه زیاته کړې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې خبرو د درېدو په معنا نه دی. او راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د الراونډرانو په درجه بندۍ کې 8م مقام ته راغلی. نبي عیسی خیل په الراونډرانو کې 2م او مجیب د یو ورځنیو لوبو په توپ اچونکو کې 2م مقام خوندي ساتلی دی.